سلامونه ګلمان یم چې روغ جوړ اوسئ. نن موږ د مالي ازادۍ په ارتباط غږیږو چې مالي ازادي څه ته ویل کېږي او څه ډول کولی شو چې موږ مالي ازادۍ ته ورسېږو. ګورې مالي ازادي دې ته ویل کېږي کله هم چې موږ تاسې یو اړتیا ولرو او هغه اړتیا خپل داسې شکل باندې پوره کړو چې په موږ باندې مالي فشار رانشي، دې ته مالي ازادي ویل کېږي. یعنې کله چې موږ تاسې غواړو یو څه واخلو او د هغه اخیستل موږ تاسو ته د اندېښنې باعث ونه ګرځېږي، د تشویش باعث ونه ګرځېږي او موږ په اسانۍ وکولی شو چې هغه واخلو، یعنې دومره مالي امکانات ولرو چې هغه په اسانۍ واخلو، په موږ مالي فشار رانه شي، دې ته مالي ازادي ویل کېږي. دا چې موږ مالي ازادي ته څه ډول رسېدلی شو یا له کومو لارو څخه موږ داسې کولی شو چې دومره پیسې ترلاسه کړو چې مالي ازادۍ ته ورسېږو. یعنې کله چې بیا موږ تاسې یو ضرورت په ژوند کې پیدا کوو او هغه څه غواړو واخلو، د هغې اخیستل موږ ته جنجال نه شي او په موږ باندې فشار رانه شي او موږ باندې زموږ ته د اندېښنې لامل ونه ګرځېږي. نو په دې ارتباط باندې رابرټ کیوساکي د یو امریکایي لیکوال ده، تاسې به یې نوم اورېدلی وي، ډېر زیات کتابونه د مالي ازادۍ او همدا ډول مالي مسایلو په ارتباط لیکلي دي. دی د هماغه کتاب لیکوال ده چې ریچ ډیډ پور ډیډ ورته ویل کېږي، شتمن پلار او غریب پلار یا فقیر پلار. دی یو کتاب لیکلی دی د پیسو د ترلاسه کولو څلور لارې، یعنې په دې معنا باندې چې څلور لارې دي چې موږ تاسې کولی شو له هغې څخه پیسې ترلاسه کړو او بالاخره ځان مالي ازادۍ ته ورسوو. دی چې دی دغه څلور لارې په څلورو خانو کې تشریح کوي. لومړی دا دی چې د ای خانه ورته ویل کېږي. د ای خانه په دې معنا باندې د امپلایمنټ خانه چې موږ تاسې ټول یو ځای کې کارمند مقرریږو او میاشتنی معاش اخلو او په دې توګه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کوو، دې ته د ای خانه یا د امپلایمنټ خانه ویل کېږي. له دې څخه وروسته دویمه لار یا دویمه خانه د ایس خانه ده چې موږ پیسې ترې ترلاسه کوو، چې د ایس په معنا د سلف امپلاید ده، یعنې یو څوک خپله کار کوي د ځان لپاره او پیسې ترلاسه کوي. فرض کړه ډاکټر ده، مستري ده، ترکاڼ ده، دا هغه خلک دي چې دوی سلف امپلاید دي، یعنې دوی خپله د خپل ځان لپاره کار کوي. ولې د ای په خانه کې موږ تاسې معمولا کار نورو خلکو ته ترسره کوو او زموږ ستاسې وخت هم د هغوی په اختیار کې وي او همدا ډول زموږ ستاسې عاید هم د هغویو په لاس کې وي چې موږ څومره وخت باید کار وکړو، څومره پیسې موږ ته راکړل شي. یعنې د ای او ایس دا دواړه خانې که تاسې غواړئ له دې خانې څخه مالي ازادۍ ته ورسېږئ، دا ناممکن کار نه ده، ولې ډېر زیات ستونزمن کار ده. رابرټ کیوساکي وایي که چېرته تاسې غواړئ چې مالي ازادۍ ته ورسېږئ او له وړاندې څخه تاسې یو څه سرمایه نه لرئ، نو تاسې ته بهتره دا ده چې تاسې د ای په خانه کې دنده ترلاسه کړئ. یعنې تاسې باید دغه مهارت ولرئ، دغه یو حرفه او مسلک ولرئ چې د هغې په اساس باندې تاسې په یو کار کې استخدام شئ. چې کله تاسې استخدام شئ، تاسې د ای خانه اشغال کړې ده، یعنې تاسې یو کارمند شوي یاستئ. نو تاسې 15 کاله دلته کار وکړئ چې تر څو یو څه پیسې پیدا کړئ. که چېرته تاسې کوم مسلک نه درلوده، تحصیلات نه درلوده، مهارت نه درلوده چې دنده ترسره کړئ، نو طبیعي خبره ده تاسې په یو حرفه او یا هم ووکیشنل کوم کارونه چې دي هغه به ستاسې زده وي، یا به نجار یاستئ، یا به مستري یاستئ او یا به هم یو بل بخش کې تاسې کار کوئ. نو سلف امپلاید په توګه تاسې کار وکړئ او څه پیسې ترلاسه کړئ. یعنې هدف دا دی که تاسې د ای په خانه کې کار کوئ او که د ایس په خانه کې کار کوئ، تاسې دومره پیسې ترلاسه کړئ چې تر څو تاسې وکولی شئ د بي خانې ته انتقال شئ او بي خانې ته پرمختګ وکړئ. کله هم چې تاسې د بي خانې ته پرمختګ کوئ، بي خانه کې معمولا بزنس او کاروبار تاسې شروع کوئ، تاسې داسې یو سیستم جوړوئ تر څو نور خلک په هغه سیستم کې ځای په ځای شي او نور خلک تاسې ته کار وکړي او عاید تاسې ته ډېر په لاس راشي. کله هم چې تاسې د بزنس په برخه کې مخته لاړئ، بیا تاسې په راتلونکي کې کولی شئ چې د ای خانې ته لاړ شئ او په ای خانه کې تاسې انویسټمنټ وکړئ. ای معنا د انویسټمنټ یا پانګه اچونه ده، یعنې تاسې باید په لویو کمپنیو او شرکتونو کې سهام واخلئ، تاسې ملکیتونه واخلئ او په دې توګه تاسې کولی شئ چې په اسانۍ ډېرې پیسې ترلاسه کړئ. دا بیا کولی شئ چې تاسې مالي ازادۍ ته ورسئ. یعنې موږ تاسې د ای او ایس په خانه کې نشو کولی چې مالي ازادۍ ته ورسېږو. که غواړو چې مالي ازادۍ ته ورسېږو او د لیکوال نظر او فکر هم دا ده، هغه وایي د بي او د ای خانه ده، یعنې بزنس خانه ده او انویسټمنټ خانه ده چې کولی شو د هغې په تر باندې په اسانۍ سره مالي ازادۍ ته ورسېږو. په ای خانه کې وخت موږ پلورو او همدا ډول خپل مهارت پلورو او د هغې په واسطه موږ یو څه پیسې ترلاسه کوو چې دا پیسې معمولا دومره پیسې دي چې موږ کولی شو خپل هغه میاشتنی ضرورتونه پرې رفع کړو او یعنې مالي ازادۍ ته موږ نشي رسولی. د ایس خانه هم موږ مالي ازادۍ ته نشي رسولی. دې کې وخت هم زموږ په لاس کې ده، عاید هم زموږ په لاس کې ده، ځکه سلف امپلاید یاستو،
که چېرته کار ونه کړو بیا پیسې نشو ترلاسه کولی. دا د دې خانه ده او د ای خانه ده چې دې کې موږ او تاسې ته پیسې کار کوي. په دې معنا چې موږ پیسو دپاره کار نه کوو بلکې پیسې موږ ته کار کوي. موږ داسې یو سیستم جوړوو چې په هغې کې خلک ومارو او هغه خلک کار کوي او عاید یې په ډېره پیمانه موږ ته رسېږي او لږ چې دی د دې د خانې په شکل باندې هغه خپلو کارمندانو ته ورکوو. او همدا ډول د آیکم خانه چې دی انویسټمنټ چې دی په دې کې هم موږ تاسې یو داسې ځای کې سرمایه ګزاري کوو چې هغه ځای موږ له مخکې څخه تحلیل او تجزیه کړی وي چې په دغه ځای کې د ګټې امکانات زیات دي هلته سرمایه ګزاري کوو او بالاخره موږ به خپل وخت هم سپما کړی واوسي او همدا ډول که مهارت هم زموږ څخه خاص نه غواړي چې موږ مثلا خپله کار وکړو هماغه زموږ سرمایه ده چې موږ په کار اچولی او د وخت په تېرېدلو سره هغه موږ ته ګټه کوي. یعنې موږ باید هڅه په ژوند کې دا وکړو چې موږ د پیسو بندي ونه اوسېږو بلکې موږ باید دا مهارت زده کړو چې څه ډول کولی شو پیسې په ژوند کې استعمال کړو، څه ډول پیسې موږ په کار واچو تر څو زموږ پیسې موږ ته کار وکړي. موږ دې ته ضرورت پیدا نه کړو چې سهار په تیارو کې له کوره ووځو او ماښام په تیارو کې کور ته راشو او ټول عمر موږ د پیسو بندیوان واوسېږو او پیسو دپاره کار وکړو. نن په دنیا کې داسې روشونه وتلي دي، په دنیا کې داسې طریقې وتلي دي چې موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره خپله پیسې استعمال کړو. داسې استعمال کړو چې پیسه موږ ته پیسه وګټي، نه دا چې ټول عمر موږ د پیسې مزدور واوسېږو او د پیسو دپاره کار وکړو. او دغه کار چې موږ پیسې د خپل ګټې په طرف باندې واړوو او پیسه موږ ته پیسه وګټي نو هغه موږ تاسې په ای او ایس خانه کې هېڅکله نشو کولی. هغه موږ په بي او په ای خانه کې کولی شو چې هغه بزنس مونر ده. موږ به یو خپله تولید یو خط جوړوو، یو سیستم به ځان ته جوړوو او خلک به ومارو، یو تولید به کوو. په دې توګه به موږ ته خلک کار کوي ولې پیسې ډېره ګټه به موږ ته راځي او خلکو ته به هم ګټه رسېږي چې هغوی کار کې طبي خبره دی او څه حقوق ورته میاشتنی ورکول کېږي. او بل هم د ای خانه ده، دا به بیا د بي خانې څخه هم ښه دی. تاسې په داسې ځایونو کې سرمایه ګزاري کوئ، پانګه اچونه کوئ، په داسې ځایونو کې انویسټمنټ کوئ چې هغه تاسې له مخکې څخه تحلیل کړی واوسېږي او د تحلیل او تجزیې څخه وروسته تاسې هلته سرمایه ګزاري کوئ چې په لږ وخت کې همدغه سرمایه تاسې ته ډېر زیات ګټه رسوي. یعنې سعودي سایه چې کله ولري هر کاروبار چې اوسېږي، هره سرمایه ګزاري چې اوسېږي، کله چې نتیجه د تحلیل او تجزیې دا شو چې د دې ځای سعودي دی نو هلته تاسې سرمایه ګزاري وکړئ. تاسې کولی شئ خپل کور کې واوسېږئ ولې هماغه ستاسې سرمایه یوه ورځ تاسې ته دومره ګټه کوي چې د دې د خانې سره په کلونو هم نشو مقایسه کولی. نو بناً د رابرټ کیوساکي فکر همدا ده او د هغې تشویق هم دا ده وایي که چېرته تاسې غواړئ چې ژوند کې مالي ازادۍ ته ورسېږئ نو د بي او ایس خانې نه تېر شئ. که سرمایه نه لرئ د بي او ایس خانه کې څلور پنځه کاله کار وکړئ، سرمایه راټوله کړئ، هغې څخه وروسته د بي او ای خانې ته راشئ، دلته کار وکړئ چې تاسې تر څو مالي ازادۍ ته ورسېږئ. هیله مند یم چې د دغه ویډیو سره مو یو څه ترلاسه کړی واوسېږي. که غواړئ چې په دغه ډول تخنیکي او علمي موضوعاتو کې معلومات ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د فیسبوک پیج سره فالو کړئ او همدا ډول زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، خیر اوسئ.